السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو نن به په یو شمېر موضوعاتو باندې زه خبره کوم د ټولو نه اول خیبر پښتونخوا حکومت د افغان مهاجرینو یعنی ای سی سی کارت هولډرز افغان مهاجرینو وستلو ته تیار نه دی او نه په دغه کډوال چې کوم دی یعنی ای سی سی کارت لرونکي چې په کومو کیمپونو کې پراته دي نه هغوی د دغه کیمپونو نه وتلو ته تیار دي د دې نه علاوه د مهاجرینو په مدت کې د توسیع لپاره خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي اسمبلی ته سباله یا بله ورځ یو قرارداد پیش کوونکی دی د دې نه علاوه د افغان نایب وزیر اعظم ملا عبدالغني برادر د اسحاق ډار سره د ملاقات نه کېدو وجوهات هم مخې ته راغلي دي چې څه وجه وه چې غني برادر او د اسحاق ډار ملاقات په کابل کې ونه شو د دې نه علاوه جیک بریګمن څوک چې د امریکې کانګرسمین دی د کانګرس ممبر دی هغه تېرو ورځو کې د پاکستان دوره کړې وه او دلته یې ملاقاتونه کړي او چې څنګه امریکې ته واپس لاړه نو د عمران خان په حق کې بیان ورکړه او د هغه د رهایۍ مطالبه یې وکړله د دې نه علاوه د معدنیاتو بل باندې هم په خیبر پښتونخوا کې ډېر لوی بحث شروع شوی دی بابر سلیم سواتي څوک چې سپیکر دی د صوبایي اسمبلی هغه اهمترین بیان ورکړی دی چې د عمران خان د حکم نه بغیر دا هیڅوک نشي پاس کولی د دې نه علاوه تیمور سلیم جګړه وایي چې د معدنیاتو د بل نه کالاباغ ډیم جوړ شوی دی او چې کوم دی په دې معنی د خیبر پښتونخوا چې کوم د پی ټی آی چپټر دی په دې کې ډېر سخت اختلافات پیدا شوي دي د دې نه علاوه زه به ذکر کوم چې د عمران خان سره نن د ملاقاتونو ورځ وه نن بیا د هغه خویندو ته د ملاقات اجازت ورنکړی شو په دې ټولو موضوعاتو به زه خبره کوم خو د ټولو نه اول به راځم خیبر پښتونخوا کې د ای سی سی کارډ لرونکو د وتلو نه انکار چې کوم دی انکار خو داسې باقاعده توګه نه دی کړی خو بیا هم لکه په خیبر پښتونخوا کې ویل کېږي چې 43 یعنی 43 کیمپونه دي د مهاجرینو او په دې کې تقریبا ای سی سی کارت هولډرز یو کم 50,000 ای سی سی کارت هولډرز دي دوی د دې کیمپونو نه وتلو ته تیار نه دي او نه خیبر پښتونخوا حکومت د دې خلاف د کاروای اراده لري کتونکو د دې نه ثابتېږي که د وفاق او خیبر پښتونخوا حکومت په اپروچ کې یعنی په مهاجرینو د انخلا چې کوم ده دې ته چې کوم اپروچ دی کومه طریقې کار دی په دې باندې اختلاف دی او خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې دوی له دې توسیع ورکړي شي او دا عمل دی مرحلهوار ترسره کړي شي د دې نه علاوه سباله د خیبر پښتونخوا حکومت صوبایي اسمبلی ته یو قرارداد پیش کوونکی دی چې پکې د مهاجرینو په مدت کې توسیع او دغه رنګ د افغان حکومت سره د طالبانو سره یعنی د افغان طالبانو سره د مذاکراتو لپاره وفاقي حکومت ته چې کوم د ټیوارز لپاره ریکویسټ شو په دغه قرارداد کې دا هم شامل دی د دې نه علاوه زه به ذکر کوم چې په خیبر پښتونخوا کې تقریبا بلکې په ټول پاکستان کې تقریبا 8.5 لکه ای سی سی کارت هولډرز دي تقریبا د سند او پنجاب نه چې کوم ای سی سی کارت هولډرز دي هغوی هولډینګ کیمپس ته رالیږلی شي او هغوی د پاکستان نه وځي خو په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ای سی سی کارت هولډرز دي هغوی نه وځي ځکه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې کومه پالیسي ده هغه د دوی په فیور کې ده یعنی پرو مهاجرین پالیسي ده او دوی دا وایي چې په دې کې دی چې کوم دی لږ ټایم ورکړی شي او په دې دا مرحله چې کوم دی دا د مرحلهوار ترسره کړی شي کتونکو یو بل اهم خبر د افغانستان حوالې سره په میډیا کې ډیر زیات خبرونه چې کوم دی وایرل شوي دي چې د افغانستان نایب وزیر اعظم ملا عبدالغني برادر د پاکستان د وزیر خارجه اسحاق ډار سره په کابل کې ملاقات نه دی کړی په دې باندې ډیر زیات بحث شروع دی چې ګنې د عبدالغني برادر د اسحاق ډار یا د حکومت پاکستان سره یا د ریاست پاکستان سره اختلافات او هغه احتجاجن دا ملاقات نه دی کړی ځینو خلکو دې له دا رنګ هم ورکړو چې چونکې غني برادر په پاکستان کې تقریبا 10 کاله جیل تیر کړی دی همدغه وجه وه چې نایب وزیر اعظم زموږ د پاکستان وزیر خارجه سره ملاقات نه دی کړی خو په دې کې تازه ترین ډیولپمنټس دا دي راغلي دي چې په کابل کې چې کله د اسحاق ډار یو ورځنۍ دوره وه نو په دې موقع باندې عبدالغني برادر د کابل نه بهر په سیاسي مصروفیاتو کې هغه بوخت او دغه رنګ چې کوم دی د کابل نه بهر هم دغه وجه وه چې په کابل کې د دې دواړو مشرانو ملاقات نه دی شوی د دې نه علاوه د افغانستان د خارجه وزیر سره هم د اسحاق ډار ملاقات شو او دغه رنګ چې کوم وزیر اعظم ملا حسن اخوند هغه سره ملاقات شو او یو بل نائب صدر دی په افغانستان کې یو څو نائب صدور دی په کې عبدالغني برادر هم دی خو ملا عبدالسلام حنفي نائب صدر دی د افغانستان دغه سره هم ملاقاتونه په دې کې شوي دي نو د دې خبرو کې داسې حقیقت نشته دی چې غني برادر د حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان نه احتجاجاً د اسحاق ډار سره ملاقات نه وي کړې کتونکو
یو بل اهم ترین ټاپک دی هغه د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو د بل په اړه دی. خیبر پښتونخوا معدنیاتو بل اگرچې صوبایي کابینه اپروو کړی دی خو په صوبایي اسمبلی کې چې کله پیش شو نو په دې باندې ډیر زیاته مسله پیدا شوله، نه صرف د تحریک انصاف اراکینو بلکې نورو لوی وړو پارټو چې کوم دی اے ان پی شوله یا آفتاب شیرپاو شو یا جمعیت علما اسلام شو، د ټولو په دې باندې مخالفت وکړو. په دې باندې د بابر سلیم سواتی څوک چې د خیبر پښتونخوا سپیکر دی او په 13 ورځو کې تاسو ته پته ده چې اعظم سواتی په هغه باندې د کرپشن الزامات لګولو او بیا وروستو د عمران خان لخوا چې کومه 3 رکني احتساب کمیټې ده هغه کلیر وګرځاو چې ګنې هغه باندې د کرپشن الزامات دروغ دي. هغه بیان ورکړی دی چې تر څو د عمران خان مرضي نه وي شامله نو دا معدنیاتو بل یعنی منرلز ان ماین ان منرل بل چې کوم دی دا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نشي پاس کېدلی او بلکې ډېر سخت لهجه استعمال کړی دا، ویلي دي چې د چاپلار هم دا بل نشي پاس کولی. کتونکو په دې کې به د عمران خان سره څنګه مشاورت کولی شي ځکه چې هغه سره خو په ملاقاتونو باندې یو قسم لا بندیز لګول شوی دی. د دې علاوه تیمور سلیم جګړه څوک چې د تحریک انصاف اهم ترین رهنما دی هغه هم په دې اړه بیان ورکړی دی او ویلي دي چې معدنیاتو بل په وجه باندې په خیبر پښتونخوا کې او په پی ټی آی کې ډیر سخت اختلافات مخې ته راغلي دي او د دې بل نه د کالاباغ مسله جوړه شوې ده، یعنی د کالاباغ ډیم مسله د دې نه جوړه شوې ده او چې کوم د خیبر پښتونخوا څومره هم سیاسي پارټۍ دي دا ټول چې کوم دي د دې بل خلاف دي، کاغه وړې پارټۍ دي کاغه لوی پارټۍ دي که تحریک انصاف دي او په دې کې په تحریک انصاف کې ډیر لوی اختلافات مخې ته راغلي دي. کتونکو یو بل په پاکستان کې ډسکشن روان دی د امریکې کانګرس مین یعنی کانګرس ممبر په مشرۍ کې یعنی جیک بریګمن په مشرۍ کې 3 رکني وفد د پاکستان 13 هفته کې تاسو کتلو چې دوره کړې وه او دلته د یو شمېر اهمترین مشرانو سره ملاقاتونه کړو چې په کې یو آرمي چیف هم شامل و. هغه چې څنګه امریکې ته لاړه په پاکستان کې اگر چې د عمران خان هغه ذکر ونه که نه د عمران خان د کسانو سره ملاقاتونه وکړی شو بلکې د حکومت چې کوم هغه ته کوم نیریټیو ورکړی وه دغه دریو غړو ته د کانګرس نو هغه نیریټیو هغوی د ځان سره وړله او نن ډیر زیات عجیبه غوندې کار شوی دی. دغه جیک بریګمن یو ټویټ کړی دی او ویلي دي چې د عمران خان د رهایۍ په اړه د هغه چې کوم موقف دی په کې هیڅ قسمه بدلون نه دی راغلی او د پاکستان او امریکې چې کوم مشترکه تعلقات یا مشترکه اقدار دی په کې جمهوریت او انساني حقوق او معاشي ترقی مبني ده، یعنی په دې دریو سيزونو باندې زمونږه مشترکه اقدار مبني دي. د دې علاوه هغه دا ویل دي چې راځي د استحکام او د ازادۍ لپاره کار وکړو. حبیب اکرم څوک چې سینیئر صحافي دی هغه ویل چې کله د منبر د پاکستان دوره وکړله نو هغه دا غوښتل چې ګنې د ځینو صحافیانو سره یا د عمران خان د فیملی سره یا شاید چې د عمران خان سره هم د ملاقات لپاره هغوی مطالبه کړې وه خو هغوی ګورمنټ چې کوم دی دا مطالبات د هغوی پوره نه کړی شول او چې په امریکن امبیسي کې کوم بریفینګ دی 3 کسانو ورکو یا چې کوم کسان دوی راغوښتي د حکومت پاکستان یا د اپوزیشن نو په هغې کې هم برسټر ګوهر ویلی دي چې موږ ته څه دعوتنامه نه وه موصول شوې، صرف 2 کسان بطور ام ان ای یعنی عاطف خان یو بل او بل د تحریک انصاف یو رهنما دغه میټینګ لتلو د امریکن امبیسي ته خو د تحریک انصاف چې کوم سرکرده مشران دي هغه نو تلی د ملاقات لا نو د دې نه دا ثابتېدله چې دا کسان صرف او صرف د حکومت سره یعنی د حکومت د موقف اورېدلو لپاره پاکستان ته راغلو او نن چې هغه بریګمن واپس تللی دی نو حیران کن تول هغه د عمران خان په حق کې چې کوم دی ټویټ کړی دی او ویلي دي چې عمران خان د رهایۍ لپاره هغه مخکې آواز اوچت کړی دی او نن هم دا غواړي چې عمران خان دې رها کړی شي. کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې حفیظ الله نیازي څوک چې د مسلم لیگ نون رهنما ګڼل کېږي، سینیئر صحافي هم دی، کالم نګار هم دی، د عمران خان د تره زوی دی او دغه رنګ په هغه باندې خور هم واده ده او د عمران خان ډیر زیات په باندې به تنقید کوي د عمران خان په سیاست باندې. هغه یو اهمترین بیان ورکړی دی چې عمران خان د گرفتارۍ وروسته د هغه سیاست اسمان ته ختلی دی او د مسلم لیگ نون سیاست ختم شوی دی بلکې دی ویلی دی چې مسلم لیگ نون فارغ شوی دی. کتونکو هغه د دې هم بیان ورکړی دی چې کله په 2022 کې د حکومت یعنی د عمران خان حکومت مات کړی شو او د هغې وروستو د پی ډی ایم ګورمنټ راغی نو په هغه وخت کې هم دوی دا بیان ورکړو چې ګنې د دې اگر چې د دې اقداماتو سره شهباز شریف ته د وزارت عظمه څوکۍ هم میلاو شوې ده خو د مسلم لیگ نون سیاست په مکمله توګه ختم شوی دی. کتونکو همدا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.